سلامونه دوستانو، په دې لږ تاسو به روغ جوړ وای. زه غواړم په نن ویډیو کې تاسو ته د ځینې موضوعات واضح کړم، دغه په اړه خبرې وکړم او دغه په اړه تاسو ته معلومات درکړم. لومړی سټیکینګ دی. په کریپټو کرنسي کې سټیکینګ کول، دوهم باینانس لنچ پول دی یا په عموم کې هر صرافی لنچ پول دی او په هغه کې سټیکینګ کول. د سټیکینګ په بدل کې تاسو ته صرف ګټه درکول کېږي. نو زیاتره کسان دغه ګټې ته وایي چې دا په سود کې راځي، یعنی دغه ګټه چې د موږ ته خو صرف ګټه راکول کېږي، توان خو دلته نشته. موږ پیسې سټیک کوو، په بدل کې ګټه راکول کېږي. دا خو په ظاهري لحاظ سود ښکاري. آیا دغه موضوع سود دی یا نه دی، یا سټیکینګ څه ته ویل کېږي، باینانس لنچ پول څه ته ویل کېږي، غواړم په دغه ویډیو کې په دغه موضوعاتو باندې تاسو ته خبرې وکړم. که ستاسو په یاد وي د نن څو میاشتې مخکې ما تاسو ته د هامسټر په نوم یو کوین په باینانس کې لیست کېده، د هغه لنچ پول روانو. زه راغلم په هغه کې مې ځینې پیسې سټیک کړلې او ویډیو مې هم ورباندې جوړه کړه. کله مې چې ویډیو په یوټیوب باندې په اپلوډ کړم، بیا زیاتره کسانو کمنټونه کړي وو او خاطر زیاتره کسانو دا ویلي وو چې دا خو سټیک کول معلومداره ګټه درکول کېږي، دا خو په سود کې راځي. نو دغه په اړه تاسو ته خبرې کوم. لومړی د ټولو نه مخکې خو تاسو باید سټیکینګ وپېژنئ چې سټیکینګ وایي څه ته. زیاتره داسې کسان شته چې دوی د کریپټو کرنسي، بلاک چین داسې یا سټیکینګ په اړه نه پوهېږي، بیا هم دوی راځي په یو شي باندې فتوا ورکوي، وایي دا حلال ده او دا حرام دی. لومړی راشئ لږ معلومات واخلئ د دغو سیسټمونو په اړه، انشاءالله بیا تاسو خپله پوهېدلی شئ. سټیک چې کوم ترسره کېږي په کریپټو کرنسي کې، چې کوم سټیکینګ ترسره کېږي، هغه د POS په میتود باندې ترسره کېږي، یعنې پروف آف سټیک په دغه میکانیزم باندې ترسره کېږي. زیاتره پروسې همدغسې دي. یعنی کله چې تاسو غواړئ سټیکینګ وکړئ، سټیکینګ د یو پروژې په امنیت، د پروژې په پراختیا، د پروژې په باور او د بلاک چین په پرمختیا کې مرسته کوي. څو نقطه شوي، تقریبا 4 مو درته وویلې. کله چې تاسو غواړئ پروژې سره پیسې سټیک کړئ، هغه د سره په امنیت برخه کې مرسته کوي، د هغې پروژې په باور کې مرسته کوي. یعنې تاسو پکې پیسې سټیک کړلې، نور خلک هم دې ته زړه ښه کوي چې ولې په دې کې دومره پیسې سټیک شوي دي، خلکو پانګونه کړې، زه به یې وکړم. او د دغه پروژې په پراختیا کې مرسته کوي، د دغه په بلاک چین کې مرسته ورسره کوي. بلاک چین په پرمختیا کې څنګه مرسته کوي؟ د پروژې په خوندیتوب باندې ورڅخه خبرې کوم. لومړی چې کله تاسو راشئ په دغه کې خپلې پیسې سټیک کړئ، نو نور خلک راځي، مقصد 100 کسان راځي، 1000 کسان راځي، څومره کسان راځي په دغه کې پیسې سټیک کوي. نو دغه پیسو سټیکینګ په جریان کې د پروژه پرمختګ کوي. کله چې پروژه کې پرمختګ رامنځته کېږي، دلته ټرانزیکشن ترسره کېږي، یعنې ټرانزیکشن زیاتېږي. ټرانزیکشن په زیاتېدو سره د پروژه قوي کېږي او د دې سره په پروژه کې پرمختګ رامنځته کېږي. یو خبره ده. بل دا چې د هر ټرانزیکشن ترسره کېږي، په هر ټرانزیکشن دوی ځانګړی فیس هلته وضع کړی دی، فیس ګرځول کېږي، کمیشن ګرځول کېږي. دا کمیشن ټول جمع کېږي، همدغه پروژې والا ته ورکول کېږي. دا یې بله ګټه شوله. او بله غټه دا شوله چې کله هم تاسو په دغه کې ټرانزیکشن زیات شولې، دې سره بلاک چین پراختیا کوي. بلاک چین څنګه پراختیا کوي؟ هر ټرانزیکشن سره هلته ځانګړي بلاکونه جوړېږي. څومره چې بلاکونه زیاتېږي، د بلاکونو په زیاتېدو سره، ټرانزیکشنو په زیاتېدو سره بلاک چین قوي کېږي، بلاکونه زیاتېږي او دلته د ټرانزیکشنو چټکتیا تیزېږي، ګړندیوالی پیدا کوي، زیاتوالی پیدا کوي. یعنې څومره چې په دغه بلاک چین باندې ډېر ټرانزیکشن ترسره شي، دومره د پروژه ورسره پرمختګ کوي. نو دلته موږ تاسو وایو، او کله چې دغلته بلاکونه زیات شول، دې سره د پروژه نور هم قوي کېږي. د امنیت په لحاظ باندې، د بلاک چین سکیورټي په لحاظ باندې تر ټولو قوي پروژه حسابل کېږي. نو دلته اوس راځو هغه پیسې چې موږ ته اوس د پروژې لخوا ګټه راکول کېږي. ولې دا راکول کېږي؟ کله چې تاسو پیسې ورسره سټیک کړئ، پروژې والا درته وایي چې کور مو ودان، چې موږ سره مو مرسته وکړه د پروژې په پراختیا کې، بلاک چین په پراختیا کې. نو دغه پیسې دوی یا څه نه څه کمیشن ورته راټول شوی، خپل نه څه خپل مصرف ورباندې کوي او دغه پروژې پیسې اخلي. د انعام په شکل هغو کسانو ته ځانګړي فیصدي ورکوي چې چا ورسره سټیکینګ کړی دی. یعنې دوی دلته یو انعام په ډول د پیسې ورکوي، نه د سود په بڼه، نه هم داسې د خاصې ځانګړې ګټې په بڼه، بلکې ستاسو دغه سټیکینګ دوی په پروژه کې پرمختیا رامنځته کړه او دوی په بدل کې انعام درکړ، جایزه یې درکړه. نو دغه ډول معامله شو. زما په نظر په دې کې حکم د سود اړخ نشته او د سټیکینګ نور اړخونه هم شته. کله چې یو کوین لیست کېږي، نو هغه د لیست کېدو تر مخه خپل ټوټل کوین یا سپلای عرضه شوي کوین مارکیټ ته وړاندې کړي، بازار ته چې وړاندې کړي، هغه په څو برخو باندې ویشي.
نو د هغې څخه مثال په ډول دوی تقریبا یو کوین لیست کېږي، د هغه نه مخکې ټوټل سپلای ده یو 100 بلیونه د مثال په ډول 100 بلیونه د هغې څخه دوی 10% 20% کوین پرېږدي د پروژې راتلونکي لپاره پرېږدي، تقریبا غواړي چې 2-3 کاله وروسته مارکیټ ته وړاندې کړي. 15% تقریبا د مارکیټینګ لپاره ځانګړي کوي، 15% د لیکویډیټي لپاره ځانګړي کوي، 15% د خیریه بنسټونو یا هم داسې یتیمان بوزلو سره د مرستې په خاطر ځانګړي کوي، یا نورو برخو ته چې دوی خپله خوښه کوي، 15% د لانچ پول لپاره ځانګړي کوي، یا 2-3% مقصد ووایو. دغه دوی په دغو برخو باندې وویشل. په دې کې د لیکویډیټي برخه هم راځي. لیکویډیټي هم یو اوږد بحث دی چې بیا وروسته خبرې ورباندې کوو، خو زه به تاسو ته د سټیکینګ یو بل اړخ هم در وپېژنم. یعنې په دې مطلب چې زیاتره پروژې یا صرافۍ یا اکسچینجونه راځي یو کوین سټیکینګ ته وړاندې کوي. د څه په خاطر؟ د دې په خاطر چې دغه کوین کې پرمختیا رامنځته شي، چټکوالی راشي، د پروژې په پراختیا لپاره سټیکینګ ته وړاندې کوي او خلکو ته وایي چې راشي اوس په دغه کې تاسو سټیکینګ وکړئ. کله چې تاسو سټیکینګ کوئ نو په دغه دلته یو ډول بولي یا سیالي رامنځته کېږي. هر کوین باندې چې زیات سټیکینګ رامنځته شو نو دلته ګټونکې هم دغه پروژه شوله. کله چې دغه پروژه ګټونکې شوله نو دلته دوی څه کوي؟ نو په دغه بلاک چین باندې چې په هره صرافۍ کې ټرانزیکشن ترسره کېږي نو د دې ټوله جایزه انعام ریوارډ هم دغه پروژې والا ته ورکول کېږي. نو دغه پروژې والا ته چې څومره پیسې دوی ته ورغلي دي دا پیسې دوی راټولوي. دوی مخکې د مارکیټینګ لپاره څه تیار کړي دي، ځکه دلته دوی یو ډول مارکیټینګ ترسره کړ د خپلې پروژې لپاره او همدارنګه دوی لیکویډیټي هلته ځانګړې کړې ده. نو دا پیسې رااخلي څه د کمیشن څخه ټرانزیکشن ترسره شوي دي. دا پیسې چې دوی ته راټولې شوي دي هغه کسانو ته جایزې انعام په ډول ورکوي چې دوی سره پیسې سټیک کړي دي، دوی سره پروژې په پراختیا کې مرسته کړې ده. نو دا شو سټیکینګ دې ته ویل کېږي. نور اړخونه هم لري خو خیر هغه نور نه تېرېږو، دا هم په لنډ ډول درته وپېژندل. مخکې مو ویل چې کله کوین لینس کېږي تقریبا 2-3% 15% یا 10% لانچ پول ته ځانګړي کوي. کوم لانچ پول؟ دا چې په هر ایکسچینج کې لیست کېږي یا یو ایکسچینج ته ورکوي یا ټولو ایکسچینجونو ته لانچ پول په ډول ځینې کوینونه ورکوي. د مثال په ډول دلته یو کوین همدا اوس لانچ پول روان دی، بایو په نوم دی او دوی 9 میلیونه 6 لکه کوین باینانس لانچ پول ته ورکړي دي چې د خلکو باندې مفت وویشم. نو دوی چې دغه کوین مفت ورکوي، ولې ورکوي؟ علت اوس څه دی؟ هلته مهمه پوښتنه دغه ده چې باید په دغه باندې مختص بحث وکړو. دا کوین پروژه د دې لپاره ورکوي چې دغه کوین خو نوی لیست کېږي. بایو چا پېژنده؟ تر اوسه پورې خو نه ته پېژنې نه یې زه پېژنم، مګر باینانس اعلان وکړ چې بایو په نوم کوین زه لیست کوم په باینانس کې. ښه، د یو خبره د یو ډول مارکیټینګ شو، د پروژې د پرمختیا لپاره مارکیټینګ شو. دوهم دی راځي یو څه نه څه کوین باینانس لانچ پول ته ورکوي چې د خلکو ته مفت ورکړه. ولې ورکړه؟ د دې په خاطر چې دغه زما پروژه پرمختګ وکړي، یو ډول مارکیټینګ ماته وشي، خلک مو وپېژني، ځکه چې زه خو اوس نوی مارکیټ ته راځم، بازار ته راځم. دې په خاطر دا څه نه څه کوین باینانس ته ورکوي. مګر باینانس ورته چې هو سمه ده، زه خلکو ته ستا کوین مفت ورکوم، خو هر چا ته مفت نه ورکوم. زما سره خو میلیونونه کسان دي، زه به هغه چا ته د کوین مفت ورکوم چې دی راځي ما سره زما په پروژه کې لږ څه نه څه همکاري وکړي. زه به ستا سره همکاري وکړم، خلک به راشي زما سره به همکاري وکړي، زما کوین دې واخلي. د ده کوین شی د کوین وایي چې تاسې زما BNB کوین واخلئ، دلته یې سټیک کړئ. FDUSD کوین چې کوم دی هغه واخلئ، دلته سټیک کړئ. تاسو چې د کوین واخلئ BNB خو د باینانس خپل کوین دی که نه، نو دلته د باینانس په دلته خو یو خوا پیسې راغلې، باینانس ایکسچینج ته راغلې، خلکو واړولې په BNB باندې، دلته ټرانزیکشن ترې کټ شو، ځانګړی کمیشن ترې کټ شو، ټریډ وشو دلته په باینانس کې، BNB کوین ورسره قیمت لوړ شو، د ټوټل ګټه لاړه باینانس ته. باینانس ته چې ګټه لاړله نو دلته په بدل کې تا ورسره پیسې راواخیستې دغه کوین کې د سټیک، او دا کوین اوس ته مفت درکول کېږي. ولې تا د باینانس سره همکاري وکړه؟ باینانس دا شرط کېښود ورته که څوک راځي ما سره BNB اخلي سټیکوي، زه ورته ځانګړې اندازه همدغه ریوارډز ته کوین مفت ورکوم. خو که نه یې سټیکوي هغو سره زه کار نه لرم، ولې خلکو ته مفت ورکوم؟ که دی ما سره همکاري کوي زه به دوی سره همکاري وکړم، د کوین به مفت جایزې په شکل ورکړم. نو دا پروسه په دغه ډول ترتیب سره ترسره کېږي. او بله خبره دا چې دلته اوس زیات دغه کوم پیسې چې موږ سټیک کړي دي د سټیک مو ورسره ولګوو. زه به راشم یو څه اندازه پیسې به سټیک کړم، زه والټ ته راځم، ما سره تقریبا USDT شته، زه غواړم لومړی USDT کنورټ کړم. کله چې USDT کنورټ کوم په دې کې ما نه اوس کمیشن ګرځول کېږي. لکه څنګه دلته به راشم BNB انتخابوم، لاندې ورته USDT انتخابوم، البته دا بس معکوس کم او سل USDT اوس ترانزیکشن ترسره کوم. ترانزیکشن مې دغه دی ترسره کړ د BNB.
او 100 USDT ستاسو په مخ کې ما کنورټ کړلې BNB ته او دلته چې اوس راغلم BNB زه ګورم ما سره تقریبا دلته $100 زیات شول کنه. زه اوس بیرته راځم لانچ پول ته. په لانچ پول کې ورسره BNB لاک کوم. کله چې تاسو دلته غواړئ لاک یې کړئ را به شي. اوس دغه کوین په اړه که زه درته ووایم تقریبا 9 میلیونه او 6 لکه دوی لانچ پول ته وړاندې کړي دي. 10 ورځې د وخت د فارمینګ دی، 2 ورځې 11 ساعته پکې اوس وخت پاتې دی. تر اوسه پورې 1,9,000 کسانو په FD USD شکل پیسې په دغه ګډون کړی، تقریبا 1 بلیون پلس FD USD پکې سټیک کړي دي. 1 میلیون نه زیاتو کسانو BNB پکې سټیک کړي ده چې 18 میلیونه ډالر 18 میلیونه سر BNB کې ډالر نه 18 میلیونه BNB تاسو حساب ورته کوئ څومره کېږي. زه راځم په دې کې څه پیسې سټیک کوم، ماکس بلان او په لاک باندې مور ته کلیک واخیستم. ښه دا پیسې خو ما ورسره لا کړلې. دلته کله چې دا پیسې لا کړې دا خو ټول ستاسو په اول خو دا چې دا ستاسو په ولکه کې دي، ستاسو په اختیار کې دي، نه یې څوک درنه وړلی شي، نه یې باینانس وړلی شي، بل څه. البته باینانس خو یو ایکسچینج دی وړلی شي، خو مقصد موږ په باینانس باندې دومره باور لرو چې دغه له موږ نه دوی نشي وړلی. او بله خبر دا چې پیسې هر وخت ستاسو په واک کې دي، هر وخت ستاسو په اختیار کې دي. په کوم سکند په کوم وخت چې تاسو وغواړئ بیرته انلاک کولی شئ. دلته راشئ په انلاک باندې کلیک واخله او ماکس بیلانس انتخاب کړه، انلاک کړه. دغه د پیسې ټول راغلی بیرته زما بیلانس ته جمع شو. ګورئ څومره اسانه پروسه. په دې کې د سود هیڅ کوم اړخ نه معلومیږي. تاسو په دې اړه بیا خپل علماو سره کښېنئ. اوس په هم فکر کوم زیاتره کسان چې دي کنفیوز وي په دغه پروسه کې. راځم په فزیکي نړۍ کې ورځني ژوند کې به یو ځینې مثالونه درته وړاندې کړم. زما سره دغه موبایل دی او دغه موبایل ته تاسو ښکاري چې دغه پوښ پکې دی. زه به دغه ترې وباسم. دغه پوښ مې ترې لرې کړ. نو دغه پوښ چې تاسو ته ښکاري یو شرکت راځي، یو کمپنۍ راځي، 1 لک دانې دا پوښونه جوړوي. 1 لک دانې پوښونه یې جوړ کړل. اوس دغه غواړي بازار ته وړاندې کړي. دغه شرکت کمپنۍ خو هېڅوک نه پېژني چې دغه په کوم نوم دا څنګه ده. دوی د خپل مارکیټینګ لپاره، د خپلې کمپنۍ د شهرت لپاره، خپلې کمپنۍ د شهرت لپاره تقریبا 1000 دانې یا 10,000 دانې پوښونه بازار ته مفت وړاندې کړي. څنګه وړاندې کړي؟ دی راځي د بازار کې د غټو سټورونو والا سره غږېږي او د پوښونه ورته ورکوي. ورته وایي چې دا پوښونه خلکو ته مفت ورکړه چې زما کمپنۍ شهرت پیدا کړي، مارکیټینګ راته وشي. مګر د سټور والا ورته وایي چې صحیح ده ورکوم مفته. که یو څوک راځي له ما نه دا موبایل اخلي، دا پوښ ورسره مفت ورکوم. اسې نه ورکوم. که موبایل اخلي نو زه ورسره د پوښ مفت ورکوم. یعنې په باینانس کې تاسو ورسره BNB سټیک کول، په بدل کې بل کوین مفت درکول. همدغسې پروسه شوه دلته په دې چې دغه باندې مسخله شي. یا بل مثال درته راواخلم. دغه یوه پیاله ده. یو پیالو والا شرکت راځي، 1 لک دانې پیالې جوړې کړي دي او دا پیالې اوس غواړي چې بازار ته وړاندې کړي. بازار ته چې اوس دغه پیالې وړاندې کوي، په دغه کې دی راځي تقریبا 1000 دانې پیالې په دوکاندارانو باندې ویشي خلکو ته چې مفت یې ورکړي خلکو ته. مګر دوکاندار وایي چې صحیح ده، زه په د پیالې خلکو ته مفت ورکوم، خو صرف هغه شاته په د پیاله زه مفت ورکوم چې د ما نه سټور نه سودا واخلي، بورا واخلي، وریجې واخلي، غوړي واخلي، بله سودا واخلي، زه به ورته ستا پیالې مفت ورکوم. نو دغه پروسه چې کومه ترسره کېږي دغه د سټیکینګ ورته مثالونه چې ما درته وړاندې کړل. په دې چې دغه باندې اوس تاسو پوه شوي وئ. تر دغه ځای پورې په دې چې دغه موضوعات باندې تاسو پوه شوي. اوس راځو د سود سره توپیر معلوموو. اول خو دا چې تاسو سود په سمه معنا سره وپېژنئ چې سود وایي څه ته، او بل دا چې سټیکینګ او سود دواړه توپیر لري. سود ما درته ویل چې د څه لپاره، او البته سټیکینګ ما درته ویل چې د څه لپاره استعمالېږي. په بلاکچین کې د پراختیا لپاره، د پروژې د امنیت لپاره، خوندیتوب لپاره، باور لپاره ترسره کېږي. او سود چې د په ښکاره توګه په اسلام کې تاوانونه لري، زیانونه لري او د هغې په اساس باندې حرام دی. یو لومړی تاسو راشئ دا زده کړئ چې سود وایي څه ته. سود زیاتره وخت موږ داسې تعریفوو چې مقصد سود هغه ته وایي چې هغه په ګټه ده چې یو د پور یا قرض په بدل کې یو چا څخه اخیستل کېږي یا ورکول کېږي. مثال په ډول یو کس راځي بل ته وایي چې ما ته 1 لک افغانۍ راکړه، مګر مقابل کس ورته وایي چې صحیح ده 1 لک افغانۍ در کوم، خو دغه افغانۍ په بدل کې به ته ما ته هره میاشت، یعنې ورته وایي چې 1 لک افغانۍ راکړه د 6 میاشتو مودې په جریان باندې په قرض راکړه. او ورته وایي چې 1 لک افغانۍ در کوم، خو هره میاشت ما ته 15,000 یا 10,000 افغانۍ نغد راکوي. که ته ګټه کوې که ته تاوان کوې دا به ما ته راکوي. ولې دلته د یو چا له مجبوریت څخه ګټه اخیستل شول. یا ورته وایي چې صحیح ده 1 لک افغانۍ در کوم، خو میاشت وروسته
یا 6 میاشتې وروسته ماته پیسې راکړي 1,00,000 به راکړي 1,000 به اضافي ورسره راکړي دې ته سود وایي. دلته د یو چا له مجبوریت څخه استفاده کول شول. یعنې یو غریب سړی تا ته راغی د تا نه یې مرسته وغوښتله او ته ورڅخه مرسته ورسره کوې مګر اضافي پیسې ترې غواړې نو دغه چې دا په اسلامي ټولنه کې زیات زیانونه لري. تاسو داسې وکړئ چې د سود په اړه تفصیلي معلومات ترلاسه کړئ. هغه سود زه ټول موضوع دلته نشم تشریح کولی خو دا زده کړئ چې لاړ شئ یو عالم سره کینئ یو بل شخص سره کینئ د سود په اړه معلومات وپوښتئ چې سود وایي ځکه سود په اسلام کې ولې حرام دی سود زیانونه څه دي د سود اقتصادي او مالي زیانونه څه دي د سود ټولنیز زیانونه څه دي د سود جسمي رواني زیانونه تاوانونه څه دي سود په یوه ټولنه کې کوم غریبو طبقې سره څه کوي د مالدارو خلکو سره څه کوي نو دا ټول موضوعات تاسو زده کړئ که اوس ټولو باندې زه خبره کوم د ویډیو به تر 1 ساعت هم ډېره شي هغې په اړه تاسو معلومات زده کړئ کله مو چې دا موضوعات ټول زده کړل انشاءالله بیا تاسو سټیکینګ هم پېژندلی شئ سود هم پېژندلی شئ. زیاتره په اسلام کې هغه شیان هغه څه حرام دي چې هغه کې زیان موجود وي خطر موجود وي یا پکې اسلام ته خطر وي یا پکې بل مسلمان ته خطر وي یا پکې ستا ځان ته خطر وي لکه ځان وژنه کول یا مخدراتو کې استعمال داسې نور یا شیطاني عملونه وي داسې شیان چې په اسلام کې حرام وي هغو لپاره ځانګړی خط ټاکل شوی وي او حراموالي عامل دا وي چې هغه کې زیان دی تاوان دی. نو په سټیکینګ پروسه کې خو ما نه څوک قرض غواړي نه چا مجبور کړی یم نه مې تاوان پکې البته تاوان پکې دغه شته ګټه نه معلومه ده څوک چې وایي چې دغې موږ ته معلومه ګټه راکول کېږي هېڅ معلومه ګټه موږ ته په سټیکینګ کې نه راکول کېږي که تاسو ته فیصدي درکول کېږي خو مګر کوین درکول کېږي د کوین قیمت هر ورځ په کرپټو مارکیټ کې ښکته پورته کېږي بي ان بي دې نن سټیک کړه 15 ورځې بعد چې ګورې کیدای شي قیمت یې راټیټ شوی بیا څه کوې قیمت خو دلته خو تا د ګټې په ځای تاوان وکړ نو ګټه نه معلومه ده دلته دغه یو خبره بله هم پکې شته که تاسو ته ګټه درکول کېږي ګټه نه معلومه ده یعنې معلومداره ګټه نشته کله معلومه ګټه وایي خو بیا هم په سود کې البته سټیک پروسه چې د سود سره مکمل توفیر لري. نو دا هغه خبرې وي چې ما تاسو ته وکړلې په دې هیله چې په دغه باندې تاسو پوه شوي وئ. نن ویډیو په همدغه ځای باندې راتلوم بیا هم که چا سره کوم پوښتنې وي ستونزه وي لومړی د سټیکینګ په اړه پوره معلومات واخلئ که زما په ویډیو باندې کومه نیوکه لرئ لاړ شئ کمنټ باکس ته کمنټ ورته وکړئ او لومړی تاسو سټیکینګ زده کړئ بیا سود په اړه معلومات پیدا کړئ بیا باینانس لنچ پول وپېژنئ دا هر څه چې تاسو وپېژندل دغه نه وروسته بیا تاسو انشاءالله په اسانۍ سره په دا موضوع ته پوهېږئ چې د اسلام نظره دا حلال دی او که حرام دی د دې نه بغیر به تاسو فتوا نه ورکوئ. زیاتره کسان داسې دي چې ما ته کمنټ وکړي املا یې سمه نه ده زده په کرپټ نه پوهېږي په بلاک چین نه پوهېږي بس په جیب کې په فتوا ورسره د ټپه درباندې ووایي چې دا شی حرام ولې د خدای مسلمان له خو معلومات اخله چې دا شی د اسلام نظره حلال دی او حرام. نور فتوا ورکول اسلامي ټولنه کې هر څوک خپل مسؤلیت لري. زما مسؤلیت تر دغه ځای پورې و چې تاسو ته مې د سټیکینګ په اړه باینانس لنچ پول په اړه معلومات درکړل مثالونه مې درته راوړل. نور د هر چا خپل کار دی هر څوک د خپل ځان وکیل دی هر څوک د خپل ځان لپاره معلومات کولی شي لاړ شي دغه ما چې کوم معلومات درکړي مفتي ته ووایي یا عالم ته ووایي چې هغه درته څه فتوا درکړي. زه باوري یم زما په نظر خو دغه هېڅ ډول په دې کې د سود اړخ نشته مقصد د اسلام نظره په کوم حراموالی ونه لري خو هر څوک د خپل ځان لپاره معلومات کولی شي چې دغه د اسلام نظره حلال ده یا هم حرام ده. تاسو خپله معلومات واخلئ چې دا څنګه ده. نو نن ویډیو همدومره راتلونکي ویډیوګانو کې په نورو موضوعاتو خبرې کوو بلاک چین باندې په خبرې کوو لیکویډیټي باندې په خبرې کوو فیوچر ټریډ حراموالي حلالوالي باندې په خبرې کوو چې دا څنګه دی. البته زه به خپل دقیق معلومات راټولوم تاسو ته به وړاندې کوم. دا ویډیو مو خوښ شوي لایک یې کړئ او که کومه نیوکه لرئ موږ ته کمنټ پرېږدئ. مننه.